ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبان له افغان ښځو نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخلي. په سلامونه مو هرکلی کوم، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د مخکینی حکومت اسلامي جمهوریت ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې له ښځو څخه اسلامي حقوق اخیستي دي. محمد اشرف غني د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل رسمي فیسبوک کې څه باندې 20 دقیقې غږیز بیان خپور کړی دی. هغه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په اشاره وایي چې د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي دي. ښځه د ټولنې او کورنۍ غړي ده چې ترې د ژوند حق اخیستل شوی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان کې به د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. اشرف غني وایي له بده مرغه نن له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. خارجیان راغلي دي، تمام ورځ غږیږي چې نن باید دوی ښځو ته هغه حق ورکړي چې په اسلام کې خوندي دي او دلته نور طالبان سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه دی. معلومه نه ده چې دا بیان کله او چیرته ثبت شوی دی، خو محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د افغانستان مخکنی ولسمشر د افغان ښځو او نجونو حقوق د ټول افغان ملت مسله وګڼله چې په خبره باید ټول سره لاس ورکړي او همغسې چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلواکي غواړي باید د په خبره په فکر دریځ کې هم خپل ازادي وغواړي. ګرانو لیدونکو، دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.